بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب قدوری مضمون فقه فصل دوهم دی. موضوع ده شروط صلات د لمانځه شرطونه. البته هغه شرطونه چې د لمانځه مخکې باید وسي. او درس دی 14 درس دی 12 درس مو مخکې ویلي دي. اول شرط د لمانځه د شرطو څخه دا طهارت او پاکي ده من الاحداث د بیاودسیو څخه. یوه لوه بیاودسي ده، بله کوچنۍ بیاودسي ده. لو بیاودسي چې د هغه جنابت دا لو بیاودسي ده چې سړی غسل پر فرض سوی وي، نو دا غسل چې په ده فرض دی دی جنوب دی، دغه جنابت یو ډول بیاودسي ده. دی باید د لمانځه مخکې دغه بیاودسي د ځان څخه په غسل کولو سره لیرې کړي. همدا ډول کوچنۍ بیاودسي چې ده هغه د جنابت څخه علاوه بل حدث هغه دا بیاودسیا ده چې سړی ساده اودس ونه لري، غسل خو یې وي خو اودس نه لري، دغه بیاودسیا هم حدث دی، د دې څخه به د لمانځه مخکې دی ځان پاکوي. همدا ډول والانجاسي د نجاستو څخه د مرداریو څخه بیا هم بدن پاک وي، علامه پر هغه طریقه باندې قدمناه چې موږ مخکې در وښوله چې سخته مرداري او سپکه مرداري ده، د هغه څخه به د بدن و کالي پاک وي، طهارت به مکمل وي، صفایي او نظافت به وي، بیا به نو دوی په لمانځه باندې شروع کړي. دا د لمانځه د شرطو څخه یو شرط سو. دوهم شرط د لمانځه د شرطو څخه ویسترو د لمونځ کوونکي به پټ کړي عورته د عورت. د عورت دوه ډوله دی، یو عورت دی د نارینه دپاره، دوهم د ښځینه. د نارینه عورت د نامه څخه نیولې بیا تر زنګنو پورې دی، نور بدن عورت نه دی. د نو څخه تر زنګنو پورې دغه عورت د نارینه بلل کېږي. نو نه دی پښکې صاحب، زنګنونه عورت دی. پاتې سول د ښځې ټول بدن عورت دی، یوازې د دغه لاسو څخه دغه پنجې او مخ او قدمونه، نور به ټول بدن په لمانځه کې پټ وي، حتی شعر او وریښتان به لا پټ وي. که وریښتان معلومېدل له لمانځه ته نقصان رسېږي. نو په کار دا ده یو دا پړیدان چې ځینې ښځو په سر کړي وي په لمانځه کې، دا پړنې ځینې ښویېږي، د سر یې ولوېږي، پلو یې خطا سي. دا مناسبه دا ده چې په لمانځه کې په مسله کې داسې پړنې کښېږدي چې د چا د نماز په رقم ګنډل سوی، لکه د کوچنیانو نجونو چې موږ دلته په مدرسو کې ورکوو چې داسې ګنډل سوی وي، چې داسې په مخ واغوندي، ادمبره باندې هر ګړی یې سمېدل نه غواړي، ټوله بدن یې شپشکې پټ وي. د طهارت او د عورت پټولو اړوند دوې مهمې مسلې. ومن او هغه څوک لم یجد چې دی پیدا نه کړي ما یزیل به النجاسته، هغه څه چې په هغه سره مرداري لرې کېږي، بدن و کالي، مثلا بدن یې مردار دی، دی یو داسې شی نشته چې په هغه سره دی د مرداري د بدن نه لرې کړي، نه اوبه شته، نه یو پاک بهېدونکی شی شته، بدن یې مردار دی، د پاکېدو شی نه لري، اودس لري خو لاسونه یې مثلا په وینو لړلي دي، یا پښه یا بل بدن په وینو لړلي دي، نو دی اوس یو شی نشي دا مرداري په لرې کړي. څه چم به کوي؟ صلی لمونځ وکړي معها د دې مرداري سره، ولم يعد، بیا پر ده باندې د لمانځه راګرځېدل هم نشته. بله مسله، ومن او هغه څوک لم یجد چې دی نه کړي پیدا صوبا جامه، لڅ پڅ دی د لمانځه وخت دی، لمونځ باید دی وکړي، او اوس د بدن پټولو دپاره جامه نشته، لڅ پڅ دی، نو څه چم به کوي؟ صلی لمونځ وکړي عریانا لڅ، قاعدا په ناستې، یؤمي اشاره دې کوي بالرکوع والسجود، رکوع سجده دې په اشاره سره کوي، په ناستې دې په اشاره سره لمونځ وکړي. مګر که دی ولاړ سو په ولاړ یې لمونځ وکړي، رکوع سجده هم کوله په دالت حالت کې هم صحیح کېږي، مګر افضله دا ده چې په ناستې په اشاره لمونځ وکړي. دریم شرط لمانځه وینوي، نیت به کوي لصلات د لمانځه التي هغه لمونځ یدخلو چې دی داخلیږي فیها په هغه لمانځه کې. که د سهار لمونځ د سهار د لمانځه نیت به کوي، که د ماپښین د ماپښین، که د مازدیګر د مازدیګر، کوم لمونځ چې دی کوي د هغه نیت به کوي، څو رکعته دی، فرض دی، نفل دی، سنت دی، قضایي دی، ادایي دی، د لمانځه نیت به کوي. لا یفصل جلاوالی به نه راولي بینها و بین التحریمه، د دې نیت او د تحریمي نیت تړلو. یو د تحریمه دغه الله اکبر ویلو ته ویل کېږي، چې دا نیت چې وتړئ، چې په زړه کې چې کوم نیت ووایه، په لفظ په ژبه ویلو سره نیت ته ضرورت نشته، په زړه کې دا نیت وکړئ، چې دا نیت چې وکړئ دستي به تحریمه کوي، د تحریمي او د نیت ویلو په مابینځ کې به فصل و جلاوالی نه راولي بعمل، په یو عمل سره. بعضې کسان دا رقم دي چې نیت یې په زړه کې ووایه، د تکبیر ویلو مخکې یو ټلیفون راوباسي، مثلا سایلنټ کې یو جیب کې واچي الله اکبر، دا فایده نه کوي. باید د چې کوم نیت
ویلی دی په زړه کې نیت یې کړی دی د تحریمي او د جنت مابینځ کې به یو بل عمل سره ځان نه اخته کوي. څلورم شرط ویستقبلو مخامخ کیږي به القبلة و قبلیته، مخ پر قبله شریفه باندې به لمونځ کوي. دا مخامخ کېدل و قبلې ته دا د لمانځه د شرطو څخه یو شرط دی. الا ان یکون خائفا، دا مخامخ کېدل و قبلې ته مخ ګرځول دا نه دی پکار. ان یکون خائفا که چیرې دی بیردی، یعنی د نسوی کولی چې مخ پر قبله باندې لمونځ وکړي، یو خوف یو بیره د دشمن ورسره وه، یو عذر دته متوجه و، د عذر په خاطر د مخ پر قبله لمونځ نسوی کولی، بیا نو څه چمبه کوي فیصلي بیا به لمونځ کوي الی ای جهة قدره، و هر طرف ته چې د قدرت و بیا و هغه طرف ته لمونځ وکړي. همدا ډول که سړی داسې وي چې قبله نه ور معلومه چې قبله کومې خواته ده او یو څوک هم نه چې د هغه څخه د لمانځه د قبلې په باره کې پوښتنه وکړي، نو په خپل فکر سره چې یو هر طرف ته لمونځ وکړي صحت لري. او که د لمانځه په جریان کې به یو چا ورته وویله چې وروره قبله دورې ده او ته داسې ولاړې، نو دته څه کول پکار دي چې څونې لمونځ یې کړی دي هغه صحیح سو، هغه نور پاته لمونځ یې قبلې و طرف ته داسې وګرځېږي، بس پاته لمونځ یې هغې خواته